د خادې ډېرې ښایسته ایښي خو چې برق پکښې کې وای نو ډېر خوند یې کولی. والانو ډامبر خلاص شو، خامه ده. دی لار راسره تعقیب کړئ. دا زیره د وینې دا ټوله فصل د زیرې دی. دا تاکان دي، دا نو بیا داسې حوض دی چې دوی دا اوبه پکښې راجمع کوي، بیا دا تقسیموي. 15 کاله کېږي په دې ځای کې اوبه نه وې راغلې، خو دا هغه دی. اوس ورته وګورئ چې څونه داسې لاندې تللي دي ډیپ. دا ځای بیخي صحیح دی، بیخي خوندور ځای دی، لوکس چمنی دی. د دې هوا څخه خوند واخلو. ښایسته سلامونه، ستړي مه شئ، وخت بخیر. نو په زابل کې یو د خیره سره پرونۍ ویډیو به مو کتلي. غرمه ده، 3 بجې دي شاوخوا. روان یم د خیره سره داسې نږدې یوه کلي ته، ځکه په ښار کې ګرمي عذاب کړم. که څه هم نسبتا کندهار دغونه نه دی ګرم زابل، خو بیا هم دوبی دی نو ګرمي شته. نو روان یم د خیره سره د زابل مرکز کلات ته نږدې داسې یو کلی دی، هغه ته ځمه. نو ورې به یم سایه مایه پیدا کړو، که اوبه وې د میوو وخت خو نه دی، فقط هغه سایه و اوبه هم ښه خوند کوي په دوبي کې. هغه دی روان یمه، مخته مې ټکټر هم دی، ټیله. نو داسې سروره ټیله معلومېږي چې دا لار ځینې پیدا کړم. دې خواته بیا دغه ګنج دی د لرګو د دې شیانو تیران و، دې خواته هم دی. نو وخت هغه دی 3 بجې دي. که راځئ داسې سارا ته ووځو، اطرافو ته. هغه به دا ټکټر څه واوړمه، دې خواته بل هم دی، هغه یو نه دی. د خادې ډېرې ښایسته ایښي خو چې برق پکښې کې وای نو ډېر خوند یې کولی. هوا تقریبا هغه ده 14-15 شاوخوا ده. نو بیا هم هوا ګرمه ده. دې په کندهار کې به فکر کوم 40-42 د کندهار په نسبت، خو نو بیا زابل یخ دی، ځکه په زابل اکثریت ولسوالیو یا نږدې کلیو کې تر اوسه توت لاندې بسته وي، او په کندهار کې توت په خلاصېدو دي. دا هغه داسې د ښاره څخه راوتلې، فکر کوم د میزانیو او د ارغنداو او د چوپان د ولسوالۍ اډه به یې ځو، له دغه ځای څخه به موټران ځي. کورونه وینئ، دا اوس بارېږي، بالا له خیره سره ځي ولسوالیو ته. دا ټکټر اوس رالی د ولسوالۍ څخه. نو داسې بیخي اطراف ته روان دي، غرو ته روان دي. زه هم کرار روان یم، دونه لاره نه ده، خو بیا هم نږدې کلي دي دغونه. حتمن پر لارې باندې هم یو څه ګڼه ګوڼه یي. داسې ورته وګورئ ټولې دښتې دي. ځینې ځایونه چې باوړۍ ایښودل شوي دي، هغه ځایونه شنه دي، لکه دغه ځای وینې. زابل چې دی په عموم کې انګور ښه انګور لري، ښه خوندور د کشمیشو او د خوراک انګور او انځر. د نږدې ولسوالۍ بیا لکه میزانه او ارغنداو دا بیا ښه انځر کولی شي. نور بادام هم هغه پخواني پیداوار دي، عمومي پیداوار چې دي پخوا بادام. انار هم لري، نو هره میوه تقریبا کوي. د عمومي سړک سره واوښتمه دې خواته، غواړم چې دغو کلو ته ولاړ شم. وینې والانو ډامبر خلاص شو، خامه ده. دا شاوخوا ټوله کلي دي، وینې دې خواته کوچان پراته دي. نو لار هم داسې دقیقه نه ده رامعلومه، خو بیا هم ډېر وخت له مخه پر راغلی یم، داسې یو کال له مخه پر دې لار راغلی یم. دلته ټلیفون هم کار نه کوي ښه، نو اوس زنګ هم نه شم ولی. نو بس پر عادت ور روان یم، دغسې لارې دي. نو دی لار راسره تعقیب کړئ.
هم داسې ومه چې غلط نه وم را روان، خو مطمئن نه ومه. اوس مطمئن شولم چې صحیح لاره ده. سیګنل یې پټو راکوئ دلته، زه پوه شوم دغه ځای کې به ګورو چې سایه مایه سته نسته، څنګه حساب دی. تقریبا بس نو راورسېدلم، ګورو به چې دلته څه کوو. ورکم باد دی چې زه خو هېڅ خبرې نه اورم او ما موټر هلته ودروئ، مایک مې هم نه ځینې راواخیستی. نو اوس دلته داسې باد دی چې دا ساحه مې سمه در باندې لیدلی وای او د دې د تاریخ مې درته ویلی وای. نور نو صرف موزان دي وینې یار، ټوله به پښه راښوېدله. دا جیره د وینې دا ټوله فصل د جیرې دی. ته تاکان دي، دا نو بیا داسې حوض دی چې دوی دا اوبه پکښې را جمع کوي، بیا یې دا تقسیموي پر دا نو تاکان دي وینې. هاخوا ته جیره وله ټوله مکمله دا معلومیږي چې او دا تاکان دي. دا خو نو حوض دی چې درته مې وویل چې له دې ځایه بیا دا د دوی د سټوریج دی د اوبو، د دې ځای بیا دوی دا اوبه لګوي سره یو ځای کوي، بیا چې کوم ځای ته خوښ وي پر هغه ځای ورې لګوي. موږ په پښو روان یو. سولر دی وینې، ټول کار له سولر اخلي. هغه د نو جیره د دې د سر جیره کوي او د هغه ځای. زه اویا کاله کېږي چې په دې ځای کې اوبه نه وې راغلې، خو دا هغه دی. اوس ورته وګورئ چې څونه داسې لاندې تللي دي ډیپ. له دې څخه دا معلومیږي چې سږ کال سیلابونه بیخي زیات ول. چې ورته وګورئ دا شیله یې ټوله تازه کښلې د اوبو. انګور هم خوندور سوي دي، انګور دي غټ سوي دي. دا ځای بیخي صحیح دی، بیخي خوندور ځای دی، لوکس چمنی دی. د دې هوا څخه خوند واخلو. سولر پینل دی، هاخوا ته بیا حوضونه ورته جوړ کړي دي. نو موږ به دلته له خیره سره چای وڅښو. شبیره څنګه یې؟ ته ما ته یې وارې وګوره شبیره، نازوالي مه کوه. څنګه یې؟ ښه یې؟ نو ته هره ورځ د پلار سره راځې که کله کله راځې؟ درواغ خو به نه کړې ګډه یې؟ ښه، دا شبیر احمد دی، دا زما وراره دی. ځه شبیره راځه راکړه لاس. ما او تا به دا حوض وګورو، صحیح دی چې څنګه یې جوړ کړی دی. دلته به دا حوض وګورو، دا اوبه پکښې کېږي او ګندنه یې ملسلان ده ورته کری یې ده وینې. ګندنه ده دا داسې د شوق لپاره ښایسته اوبه دي. غواړې چې دلته اودس وکړمه دې ځای څه نو دا ټوله ساحه داسې معلومیږي، داسې دا ځای په پوړه دی. داسې ورته وګورئ شاوخوا. تر اوسه لا پر دغه ځای باندې یو څه لمر دی، کرار کرار لمر ختمیږي. دی ګیم کوي دلته شبیره. سره کوم ګیم کوي که ښکاره کړه. ځه ویک ویک. په پښه دې وویشتل، ماتې کوي. نو ډېر وخت پر دې ځای باندې کښېنستلو، لمر هم تقریبا بالا نو د مازدیګري ټیم شو. اوس نو هوا بیخي خوندوره شوله. نو اوس به داسې شاوخوا ورشوه شو، وبه ګرځېږو په دې تکو شنو فصلو کې. خو باد اوس هم شته، خو دونه نه لکه په هغه اول سر کې چې وه. داسې ورته وګورئ، داسې باد چلېږي. دا غنم دي اوس بالا، ګوره د اوس د کندهار غنم وختي لا لو ته ماته دي. خو د دې ځای غنم چې دی دا تر اوسه پورې دغه دي، شنه دي. څوکه څوکه به لو ته اماده کېږي. دغه دي وینې، زه دا وږی در باندې ووینم، یو یو وږی پوخ. دا اوس نه دی پوخ، دا وږی وینې. دلته مخکې دی یو وږی راوړی و، هغه پوخ. ګوره دغه دی هوا یخه، د انګور پر دغه حال دي وینې. کندهار کې بالا تقریبا غوره دی، هو دلته هوا یخه ده. دا نن داسې ښایسته باغ دی چې مه کوه خبرې. اوس نو لا خوا لمر بالا سوکه سوکه لویږي. چې څونه لمر لویږي دا ساحه دغونه خوند کوي. هلته ناست پر هغه ځای باندې نو راغلو غنمو ته.
یو طرف هم ښایسته غنم دي دغه وږې اوس ګوره یو څه پاخه دي داسې ورته وګورې هغه کوم وږی وه موږ چې وخوړی دغسې یو وږی راواخله کلی موری کلی موری و دا وږی و یا دا نه و خو دغه خو پوخ و یو پوخ یې څو وږې راوشکوه داسې ښه خوند کوي داسې شیره یي ستا له غنمو یې راوشکوه ارام مه په راخوره صحیح ده شبیره څنګه مخته روان یې مخ راواړوی وارې ماته دی وم غورځېدی هغه ده سلام یې وکړئ وم غورځېدی په اوبو کې وینې درځه پایڅې دې لندې دي ها بیا وغورځېدی ته هم داسې ساعت تېر دی ښه داسې کومه چې یو څو داسې پاخه وږې راښیه ماما دا پوخ دی یو څه دغه یو څه داسې دغه ماته معلوم څو پاخه وږې راخم دا داسې حوصله غواړي چې خورې خو ښه خوند کوي د شیدو خوند کوي دا څنګه دا هماغه ده رسک دی وایي رسک درځه چې یو څه پوخ دانه پیدا کړو او دا مخامخ غونډیانو کې دغه پسونه ګوري وینې ژنګوله یم یو رقم ور په غاړه کړې ده داسې تنګاره یې دی دغه دی وږې مې راوشکوله ته خو نو وږی وایه و وږی مې راوشکوې دا بیا پر کراره ګورو راځئ د خیره وږې مې راخیستې دي بیا پر کراره ګورو پخې دي خو دا ټولې وربوشي دي وینې دا داسې ببرې دي د دغه په رقم نه وي د غنمو په رقم دا ټولې وربوشي دي وینې او دا ځینې مرغۍ خوړلې دي وینې داسې څنګه کړي دي کیشپ دغه شوی دی الله وینې دا کیشپ دی وینې دوی خپله غله برابروي د ژمي وینې هر یوه یو دانه دانه په خوله کې اخیستی بس الله پاک هر چا ته روزي ورکوي د دې ځمکې څه انسان ته حیوان ته زیګری دی بلای نو بیا یې کور خواته ګورې شپانه دی په اصطلاح سپینه زیره ده وینې دغه ځای څه مې راواخیستله سپینه زیره ده ماته بیا راغلو اوس چې دا سیسټم دلته ډېر کامیابه دی نن سبا نو ځکه د خلکو دغه دی د خلکو د اوبو کمزوري یا اوبه کمې نو اوس خلکو دغه ډریپینګ سیسټم یا واټر ایریګیشن چې ورته وایي هغه یې لګولی دی نو اوس خلک ډېر ځینې راضي دي د دې شیانو څخه نو راتلونکي څو کلو کې به زه هم دا په افغانستان کې ډېر پرمختګ ځکه وکړي چې دغه دی چې اوبه شارټیج دی په یو رقم نو دلته انځر ورته ایښي دي د هغه سره یې دغه شاوخوا دغه ایښي دي پالیز یې ښی دی کې وخو نه ختم پالیز دغه دی وینې هندواني و دغه شیان یې ورته ایښي دي کرار پالیز د انځر د راشین شوی دغه دا وینې دا پالیز دی او دا خو نو انځر دی دا دی وینې انځر به نو د خیره سره په آینده کې بیا ګورو چې دا ځای غټ سي د خیره سره او انځر وکړي او وینې دا ډېره ساحه داسې وینې دا ټوله پیپ کاري ده داسې ورته وګوره تر ډېره ځایه پورې دلته څونه درختې دي د انځرو تقریبا 400 4.5 انځر 4.5 انځر په دغه ساحه کې دی و دا یوه ټوټه بله ټوټه نو 400 خوا تقریبا 8.5 انځر دي ټول مکمل 8.5 شاوخوا په دې ځای کې انځر کرلي دي نو اوس یې اول کال دی که دوم دی سږ کال یې اول کال دی ځکه دا لښتې یې مازې ایښي دي وینې او د اوبو سیسټم یې ورته پاله کړی دی نو دا چې بیا انځر ډېرې اوبه غواړي چې څونه یې ډېر اوبه کوي دی د غونه پرمختګ کوي ژر حاصلو ته رسېږي فلټر یې دی دغه یې په اصطلاح یا فلټر ورته وایي معنا دا د اوبو چیش راګرځي خیره و خاوره و دا شان راګرځي ټوله راګرځي که خاشه ورغلي که هر شی ورغلی بس دی نه پرېږدي پاکې اوبه تقسیموي دې ځای ته ښه دا د واپسۍ لپاره دی دغه ځای او دغه پایپ کې نو داسې اوبه ځي وینې داسې ورته وګورئ ټوله داسې په سیسټم په نقشه باندې ایښي دي بل همدې ځای ته ځینې راځي داسې اوبه نن مې داسې د بزګرۍ لیکچر درکوي معنا چې په افغانستان کې زراعت څنګه دی نو د زراعت دغه آینده ده په افغانستان کې بله لار نه لري زراعت تر څو خلک
دغه ډریپینګ سیستم ونه کړي نو اوبه به سپما به وشي او د خلکو به کار به وشي. کال دی وینې دا بس روزانه دې ته اوبه ورکوي وینې داسې 2-3 میاشتو وخت یې کېږي. مقصد دا د لګېدلی دی. دا به 2-3 کال بعد خامخا نښانه ښکاره کوي او بالا سوکه سوکه پسې پرمختګ کوي. د کمو اوبو څخه د ډېر ځای استفاده کوي. اوبه نه ضایع کېږي. کښت یې چې دی هغه ته روزمره اوبه رسېږي. د سولر اوبه د ورځې بس دلته جمع کېدلې اوس یې ریله کړي دي. مازدیګر شو نو ختم شوې. لمر هم هغه دی تقریبا په لوېدو دی نو لمونځ مو وکړی د مازدیګر. موږ نو غواړو چې د دې ځایه ولاړ شو. دا و بس په زابل ولایت مرکز کلات نږدې یو ساحه چې د ولکي په نامه یادېږي عموما دا د هغو کلو څخه یو کلی دی. دا دې وکړي چې د صحرایي یا زراعتي ژوند او اوضاع مو لیدلي نو تر بیا ښه وخت د الله